د تعلیمي ادارو ورسره تړلي د نورو ادارو چوټیانې دي. د پشکال میاشت ته باران نشته او ګرمۍ خوله ورکړې ده خلکو د سیندونو د غرونو د یخو علاقو مخه کړې ده. کله چې د سیندونو او د غرونو خبره راشي نو د وادي کلام نوم د ټول نه اول په ذهن کې او په خوله راځي. ګرانو کتونکو، سیدالله ترکی یم او نن به تاسو سره د وادي کلام د ښکلا، دلته د امن و امان، دلته د دهشتګردۍ او د اپریشن د ضرورت او د کوم چې کلایمیټ چینج یا ګلوبل وارمنګ دی د هغې د اثراتو په اوله خبرې کوم. وادي کلام چې د فطرت ښکلا، ښایسته آبوهوا، د غرونو، سیندونو او ځنګلونو له وجې په نړیوال کچ شهرت لري. دلته فطرت په هر ګام رنګارنګ ښکلاګانې لري، هغه که د یخو اوبو چینې، ابشارونه، د شنو اوبو سیندونه، شینکي غرونه او که لوی لوی ځنګلونه دي. دا ښکلاګانې سیلانیان ځان ته راکاږي او هر کال د ګرمۍ په سیزن کې په لکونو خلک دلته د سیل لپاره راځي. زه عمران علي ما زه یم د سوابی. دا هوټل مې دی پوه شوې کالام کې بس دلته کښېنه سیزن له راځم. زه چې د پېښور یم او دې کالام کې 20-30 سالونه پاتې کېږم او دې یار سره پارټنر یم. زه د پشمال یم زمان دی هوټل. आई एम फ्रॉम डेरा इस्माइल खान. मैं टूर पे आया हूँ. बहुत मजे की जगह है. په آزاد او صحت افزا ماحول کې خپل وخت بغیر سیارې ترخې د اوبو هواګانو په شور، د مرو په چغار او د موسیقۍ په سر کې تیر کړي. د امن و امان څه سچویشن تاسو څنګه ګورئ چې دلته کې خلک راځي تاسو پکې دا میوزیک غږوئ نو څه قسم له تاسو ته ترهګري یا دهشتګردي وي که نه؟ یاره د دې ځای ډېر زبردست خلک دي او یو دې ځای کې یو کوالټي ډېره غټه ده چې هغه زمونږ ډېره خوښه دې ځای کې لکه غلا بالکل غلا نه کېږي. بل تاسو د میوزیکل انسټرومنټ باندې تاسو ته څوک مثلا نه جی بالکل موږ ته چا هېڅ قسمه تکلیف نشته. بالکل دلته بالکل زمونږ خلک ډېر قدر کوي. دا کالامیان زمونږ ډېر قدر کوي. یو وخت ته که دلته امن و امان دی، ښکلاګانې، ژوند او سکون دی، نو بل خوا زموږ بدرنګه رویې، ذهني دهشتګردۍ د دې ښکلاګانو داسې قتل عام شروع کړی دی چې د دې ښایسته ځنګلونو کټایي ډېره په بېدردۍ سره روانه ده. ګرانو کتونکو، دلته کې موږ چې دا کومو عملې سره ولاړ یو نو دې دلته کې صفایي کوي. د دې نه لږ پوښتنه کوو چې د دې دلته کوم سیلانیان راځي د هغې د دې سره رویه څنګه ده، دلته د دې ماحول سره، د دې آبوهوا سره او د دې جنګلاتو سره د هغې رویه څنګه ده، زموږ رویې د هغې په حوالو سره د دې نه پوښتنه کوو. ستاسو نوم دی؟ جان محمد مې نوم دی. سوپرویزر یم د کالام. او ستاسو دلته کې څه سوپرویژن کوم دلته زموږ ټیم بحرین د طرفه یو دلته نو ډېرې بنیاد باندې موږ فارسټ ایریا هم کلیر کوو، صفا کوو او بازار کې هم صفایي جاري زموږ او څومره زموږ کوشش دا چې څومره د
دا ټوریزم سپاټونه دي موږ کلیر او صفا کلین وساتو چې مېلمانه راشي هغوی ناسته کوي هغوی دلته انجوای کوي هغوی ته اسانتیا وي خو بل د موږ مېلمنو ته څه خوشحالي وکړو چې راشي دا زموږ وطن کې امن وي سوکالي د خلکو روزګارونه روان وي زموږ وطن صفایي زموږ ځنګل صفایي زموږ اوبه صفایي دې دپاره موږ شپه ورځ د ټي ام اې بحرین ملګري لګیا دي صفایي جاري ساتي خو مېلمنو یو ګیله دی چې موږ ورته ایریا صفا کړو هر څه پاک کړو ډسبینان موږ ورته ایښي خو ایجوکیشن دغه نشته چې راشي خوراک وکړي په ځنګل کې پاک وطن د پاک ځای ته راشي هغه موږ ته بیا څښاک موږ ته ګنده پرېږدي موږ بیا روزانه راشو هغه اوچتو موږ ورته شل پیرې وي تاسو یو شاپر کې موږ ته ایږدئ موږ به راځي زموږ ګاډي به راځي زموږ سټاف به راځي هغه به اوچتئ خو نه که فروټ خوري او که نور څه خوراک کوي فروټ استعمالوي هغه شاپري ټول ځنګل د سهار 6 بجې ځنګل ته ننوتی یم اوس فرما نیم کیلومیټر هم نه دی کړی دلته د امن او امان سچویشن دی دلته کې ټورست راځي څوک په ځان سره موسیقي راولي دلته کې فیملیان راځي نو دلته امن دی دهشتګردي یا داسې قسم له الیمنټ شته او که نه نه شکر الحمدلله داسې افوا ده شکر دی که دلته زنانه هم یوازې راشي په دې ځنګل کې شپې ماښام کې هم راشي یوازې راشي دا خلک ډېر پورمن خلک دي زموږ د کالام دا خلک ډېر زیات مینه خلک دي میوه نواز خلک دي او د مېلمنو ډېر زیات قدر او عزت کوي دوی خوشحالېږي زموږ وطن ته ټوریزم راشي دلته خلکو روزګار روان شي خلک خوشحالېږي د لرګو آبادي چې د کالام ځانګړتیا وه د هغې په ځای سرمایهدارو د سیمټو او سیخانو بې ترتیبه او غیر قانوني آبادي بلډینګان جوړول شروع کړي دي د دې ځنګلونو د قطعې او بې ترتیبه آبادو د لاسه څه غرونه د سیلاب اوبو او څه بلډیزرو مشینرو وران کړي د دې ځای صحتمنده او صفا آبهوا په ګنده کولو موږ په خپل لاس پورې کړي دي دې ځای سره د حکومت رویه داسې ده چې په 2022 کې د سیلابونو له کبله کوم ځایونه او یوازینی سړک چې کالام د نورو علاقو سره تړي د سیلاب اوبو وړ دی خو لا تراوسه حکومت د هغې باره کې هیڅ قسم له ګام نه دی اخیستی د کالام هوټل اسوسییشن د وینا مطابق د 2010 د سیلاب نه وروستو د هغه وخت حکومت دا سړک جوړ کړی و خو د 2002 د سیلاب نه وروستو دا ځل حکومت په ځان غوږونه اچولي دي نو اوس د کالام هوټل اسوسییشن په خپله د سړک جوړولو لاس پورې کړي په پښتونخوا وطن کې وادي کالام د پښتون ولس دپاره د الله تعالی یو ډېر لوی نعمت دی د دې ځای لوی لوی ځنګلونه شنه غرونه ابشارونه اوبه او صحتمند آبهوا داسې نعمتونه دي چې د دې مثال په نړۍ کې بل ځای نشته مونږ خپلې رویې بدلې نه کړې د دې خپلو ځنګلاتو د دې وطن د دې غرونو د دې ابشارونو د دې آبهوا مو په خپل عمل سره د دې حفاظت ونه کړو نو لرې نه ده چې کم په دنیا کې ګلوبل وارمنګ راغلی د موسمیاتو دا چې کم اثرات دي زموږ په وطن باندې هغه وشي او دا ښکلې وادي دلته د انسانانو د دې ښایست دا ځان سره د دې ځای د سیلابونو اوبه ووسي دلته د انسان ژوند باقي پاتې نه شي موږ له پکار دی چې د خپلو جنګلاتو د خپلو وسایلو د خپلو غرونو د خپلو اوبو د خپل ښایسته آبهوا د الله تعالی د دې نعمتونو د دې حفاظت وکړو خپلې رویې بدلې کړو د دې ځای خیال وساتو دا زموږ کور دی دا زموږ وطن دی دا آباد کړو دا
په سر مې کلي د جانان